بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم ورونو، هیله من یم چې روغ او جوړ یاستئ. د NMCLI نیټورک منیجمنت فرام CLI دغه موضوع چې ده د ننني لیکچر موضوع ده، او دغه چې څنګه موږ کولی شو له کمانډ لاین انټرفیس څخه IP اساین کړو، څنګه موږ کولی شو د یو بل PC SSH په واسطه د هغې کانفیګریشن د ریموټ ایریا څخه وکړو، یعنې د ریموټ PC څخه وکړو. همدغسې څنګه کولی شو موږ پینګینګ وکړو، همدغسې څنګه کولی شو د فزیکل سره یې وکړو، همدغسې موږ له فزیکل څخه یا له ورډ څخه موږ بل کار د پټي سافټویر په واسطه د لینکس کنسل اکسس کول. دغه طریقې کوو انشاءالله. دغه څو موضوعات دې ورکې. نو لومړی سر کې راځو همدغه نیټورک منیجمنت کمانډ لاین انټرفیس دغې ته راځو. دغه یو ډېر مهم کمانډ ده چې دا ډېر زیات کار دغې کې شته ده. نو اول چې تاسو چې دغه پریس کوئ دغه نیټورک همدغه NMCLI دې کې زیات معلومات ورکوي. دلته ګورئ چې IP ورژن 4 تاسو ته دغه IP ښیي، همدغسې میټریک درته ښیي، داسې دا نور معلومات ورکوي. نو دا چې ده نو دغسې بیا که چېرته موږ وغواړو چې د دغې IP چینج کړو، اوس چې کومه IP وه دا چې وه 10.0.0.10 وه. نو IP دلته موږ کولی شو په څو طریقو باندې چینج کړو. fconfig په واسطه هم موږ IP چینج کوو. fconfig ETH زه اول دلته باید چک کړمه چې د موږ دغه ETH0 ده یا څه شی ده. نو چې موږ دا چک کوو کنیکشن زه غواړم دغه معلومات وګورم. نو دلته تاسو ګورئ دلته موږ د دغه انټرفیسز راښیي. دلته یو چې دلته دا مینول ده که اټو ده د IP ورژن 4 تاسو ګورئ چې دا مینول ده. که چېرته تاسو نه پوهېږئ چې دغه IP ولې نه اساین کېږي یا IP ولې نه اخلي، نو دا که اټو وي نو تاسو اوس طریقه وایي چې څنګه دا موږ مینول یا سټیټیک IP ته بدلوو. نو دلته ګورئ چې د دې تیاره IP چې کوم اساین ده دلته ورکېده، هغه ورکې چې ده 10.0.0 همدا 10 ده. همدغه دلته ډېر زیات معلومات ورکوي د IP ورژن 6 او نور ډېر زیات معلومات ورکوي د 4 او دواړو په اړه. نو دا چې دی تاسو کولی شئ چې بیا دغسې تاسو وغواړئ چې دا موډیفای کړئ، همدغه مینول اټو ته واړوئ، یعنې د DHCP څخه IP واخلئ. نو داسې هم کولی شئ. دلته چې ده بیا مونږ ETH0 ده ما ویلې دغه ایترنټ 0 ده، نو ځکه مونږ همدغه ایترنټ 0 او اوس چې ده IP ورژن 4 ته مونږ IP ورژن 4 چې شی مونږ تبدیل کوو، د دې دغه موډیفیکیشن یا میتود بدلوو او مینول ته اړوو. مینول ته یارو زه غواړم اټو ته واړوم. نو اوس که زه دا چک کړمه نو دلته که تاسو وګورئ دا به اوس اټو ته چینج شوي. دغلته تاسو ګورئ چې دا اټو ته تبدیل شوی ده. همدغه تاسو کولی شئ دا ټول همدغې کې چینجز راولئ. نو تاسو کولی شئ چې بیا NMCLI -help واخلئ. نو دلته تاسو کولی شئ نور ډېر زیات معلومات وګورئ د NMCLI ریلیټډ. بل چې دا موږ غواړو د همدغې NMCLI له لارې نه چې IP اساین کړو، تاسو کولی شئ چې همدغسې دلته چې کوم مونږ دغه کوډ ورکړی دی دغه همدغې کمانډ سره مونږ دلته IP هم اساین کولی شو. IP ورژن 4 ډاټ ایډرس دلته زه ورکوم 172.16.0.1. دلته چې دا مینول نشته ده،
دا باید مینول ته ځکه موږ اټو ته اړولی او نو اوس یې که چېرته چک کړو نو دغه آی پي به یې چک کړي اخیستې نه وي ځکه یې نه ده اخیستې چې دغه کوم یو ایترنټ چې دا دغه زیات وخت موږ باید دا چک کړو یو وارې ډاون کړو بیرته اپ کړو دغه کار چې دا په دغې لینکس کې ډېر ضرور ده تاسو څنګه کولی شئ دا ډاون او اپ کوئ نو دلته NMCLI دغه په همدغې یوه طریقه باندې ډاون او اپ کېږي په ځینې نور ډسټریبیوشن کې لکه د همدغې RHEL په 6 او 8 کې چې ده هلته دا بل رقم ډاون کېده خو دلته یې موږ په دغې کون NMCLI چک کنیکشن ډاون ETH0 په دې طریقې موږ کولی شو دا اوس چې ډي اکټیویټ اوس که زه راسم دلته دا وګورم تاسو ګورئ چې هلته وویل ډسکنیکټډ ده بیرته همدغسې راځو او دا له دغه ځای نه چې کوو اپ کوو اوس دا ګورئ بیرته اپ شو اوس که زه چېرته آی پي چک کړم نو تاسو ګورئ چې نوې آی پي واخیستله موږ نوې آی پي کولی شو دلته یې موږ ګورو آی پي اډرس باندې هم کولی شو چک یې کړو همدغسې کولی شو چې آی پي ای باندې موږ ګورو دلته لاندې تاسو ګورئ همدغسې اف کانفګ په دې طریقه باندې هم موږ کولی شو په دغې څو طریقو باندې دغه نوې آی پي چک کړو نو دغه چې و دغه هلته موږ که زه اوس غواړم همدغه آی پي بیا چینج کړمه موږ دغسې د ټیپ په بټن باندې کولی شو چې تیر کمانډ راواخلو زه غواړم همدا آی پي بیا چینج کړمه دا 10 ته اړومه زه اوس دا 10 ته اړوم تاسو ګورئ اوس چې دا اوس دغې وخت کې دا آی پي نوې نه ده اخیستې که نه مخکې موږ وویلې ګورئ چې نوې آی پي نه ده اخیستې اوس زه غواړم چې چک کړم چې آیا آی پي اساین شوې ده یو بل کمانډ موږ دلته ورکوو VI ده د دې لپاره چې له دې نه مخکې چې موږ دا ډاون او اپ کړو موږ خپله آی پي چک کړو نو دغه هلته تاسو ګورئ دغې کمانډ په واسطه چې دغه نیټورک موږ چې ورکوو ETC ته ورځو او هلته بیا نیټورک منیجر او بیا چې ورکوو سیسټم کنیکشن د دغې کمانډ په واسطه دلته تاسو ګورئ چې اډرس چې د اساین شوی ګوره 10 ما اوس اساین کړ خو ما لا تر اوسه ډاون او اپ نه ده کړې هلته که موږ ورځو اوس هم زه چک کوم دلته آی پي چک کوم دلته ګورئ لا تر اوسه آی پي هماغه یو ده نو زه به اوس بیا چک کوم NMCLI configuration down کا چیشه ETH0 نو اوس ډاون شو بیرته دا موږ اپ کوو اوس چې دا ګورئ آی پي چک کړله واخیستله تاسو ګورئ چې دغه آی پي چې دا اوس واخیستله نو دغه چې یو دا دغه طریقه وه چې دغې طریقې په واسطه موږ کولی شو چې د آی پي اساین کړو همدغسې کولی شو په دې طریقه هم موږ آی پي اساین کړو ETH0 همدغسې ورکړو غواړم دغسې ورکړمه 16 نو اوس که زه چېرته دا چک کړمه نو بیا هم اف کانفګ تاسو ګورئ چې 1 اخیستې ده خو بیا هم موږ باید دا یو چک و یو وارې ډاون او اپ کړو دا چې سو دا اوس کار وکړ نو دغه چې و په دغې طریقه باندې موږ کولی شو هر یو PC ته چک آی پي اساین کړو او په دغې طریقې وګورو په دغې طریقه موږ دغه د NMCLI معلومات وګورو تاسو ته ما وویلې دغه کمانډونه چې کوم وو دا ډېر زیات مهم دي د نیټورک منیجمنټ کمانډ لاین انټرفیس له لارې کوم منیجمنټ چې په لینکس کې کېږي نو دغه څو کمانډونه دي د NMCLI ریلیټډ چې موږ وویلې ډېر زیات مهم دي او اوس چې دا راځو دلته بل دغه چې کوم یو تاسو وکته چې دا PC2 ده زه اوس غواړم PC1 ته ورشم دلته ګورئ تاسو PC1 ته ګورئ
ورونو تاسو دلته ګورئ PC1 ته دغه ته موږ راځو دلته هم غواړو دغه چک کوو دغه ګورئ 10.0.0.1 زه غواړم دا چینج کما نو اف config وهم ETH0 او 172.16.0.2 کومه 16 نو اوس چې دا راځم بیا یې یو وارې ډاون او اپ کومه د دې لپاره چې آی پي واخلي آی پي به دلته موږ ته وښیي چې اخیستې ده خو دغه آی پي تر څو چې کنیکټیویټي رامنځته کړي موږ باید دا حتما ډاون او اپ کو یو ځل نو هماغه سیستم باندې موږ دا چیک په هماغه کمانډ باندې NMCLI کنیکشن ډاون کا د ETH0 او بیرته ورته وایو چې دا اپ کا اوس که چېرته موږ دغه چک کوو اوس به دغه نوې آی پي چې ده اخیستي ښه یو ځل راځو وی آی په واسطه دلته ګورو دلته لا تر اوسه زمونږ آی پي نه ده اساین شوی نو ځکه مونږ باید یو ځل بیا دا شی ورکو اوس چې دی یو ځل بیا هم ډاون او اپ کوو آی پی نه ده اخیستې ښه راځو له دغې بلې طریقې څخه آی پي ورکوو دغه چې ده ځینې وخت دغه یو مشکل ورکوي نو تاسو کولی شئ له دغې څخه هم آی پي ورکوئ لکه مخکې چې موږ وویلې ETH0 ځکه دا کیدی شي دا اټو ته اوښتی نو بیا دغسې آی پي نه اخلي موږ به دا چیک کوو که چېرته موږ غواړو دا چیک کړو نو هماغه طریقه باندې چې موږ دا چیک کړو چې دا اټو ته اوښتی ده او که نه ده اوښتی نو دلته ګورو چې دا که چېرته اټو ته اوښتی ګوره کار بیا نه کوي نو دا اټو ته نه ده اوښتی خو manual او IPv4.address نو په دغه طریقه باندې موږ هماغسې لکه مخکې مې چې وویلې دلته هم کولی شو چې آی پي اساین کړو اوس ګورو چې آیا آی پي اساین شوی ده او که نه ده اوس تاسو ګورئ چې دلته آی پي اساین شوی دغلته حتما تاسو دغه ګورئ که چېرته تاسو آی پي نه اپلوډ نه کوله نو تاسو باید پوه شئ چې دلته آی پي نه ده اساین شوی اوس چیک کوو بیرته راځو دا ډاون او اپ کوو که چېرته دلته موږ سره آی پي نه اپلوډ شوي د ګوره نه ده اپلوډ شوی نو موږ اوس باید شی ورکړو او بیرته دا چیک کوو اپ کوو ګورئ تاسو چې آی پي واخیستله دغه چې اوس ساده طریقه وه د دې لپاره چې مونږ آی پي ورکې اکټیویټ کړو دغه چې دغه یو مشکل ورکوي ځینې وخت چې دا تاسو کله چې آی پي اساین کوئ نو هغه سمدستي دلته نه راځي نو تاسو دغې شیانو ته پام وکړئ یو وارې چیکینګ وکړئ چې آی پي اساین شوې ده که نه ده که نه وه اساین شوې نو بیا له دې بلې طریقې نه ورکوي تاسو کولی شئ همداسې دې ځای نه تاسو مینول هم آی پي یعنې د جي آی لارې هم آی پي ورکوئ نو موږ یوازې غواړو سی ایل آی کې کار وکړو ځکه جي آی باندې تاسو پوهېږئ هغه دومره مشکل نه ورکوي اسانه ده نو اوس چې دا پینګینګ کوو د دواړو ترمنځ د هغې آی پي چې وه
د دې کول خپله آی پي مونږ پینګ کوو نو د دې آی پي چې ده دا ده. بل دغلته چې ده دغه کنټینیوینګ کوي د دغې دغه پروسه چې ده د پینګینګ، نو مونږ چې دا غواړو بریک کوو، مونږ ویلي مو چې کنټرول سی په واسطه مونږ دغسې پروسس بریک کوو. نو دا چې ده مونږ بریک کړله بیا هم راځم اوس دا ځل 1 پینګ کومه. ښه دلته ګورو چې دا مونږ آی پي دلته 10 ده، مونږ چې مونږ 1 آی پي 16.0.10 ده. ګورئ اوس یې پینګینګ وکړه، دغه چې و دغه ساده طریقه وه. دا له دې طرف نه پینګینګ اوس یې کوو، له هغې طرف څخه 172.16.0.1 نه 1 نه بلکې 2 او د هغه د پی سي 1 آی پي چې هغه 2 او د پی سي 2 آی پي چې ده